الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من د امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او په اخرنی بیان کې موږ دا خبره کړې و چې رسول صلی الله علیه وسلم 3 کاله پټ دعوت وکړو، پاغي کې باز ملګری پیدا کړو او هغه اهم ملګری پیدا کړو چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ډیره مضبوطه مرسته کړې و، چې باغو کې یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نو خدیجه رضی الله عنها، علی بن ابي طالب رضی الله عنه، بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې چې کوم خلق مسلمانان شو هغه موچت خلکو او الله سبحانه وتعالی په وګړي کې غټ برکت اچولو. دغه یو څو کسان را جمع شو او د دین د دعوت شروع شو. 3 کالو پورې رسول صلی الله علیه وسلم پټ دعوت کړي. داغه نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم خکاره دعوت شروع کو، کله چې الله وی وانذر عشیرتک الاقربین، د خپلوان دی ویره. تفصیل موږ بیان کړو چې څنګه رسول سم شروع کړه او د صفا دی غرته وختو دی ټولو ته आवाज وکړو او په ټیم کې مشرکانو بازو بکې رسول صلی الله علیه وسلم لدیسی جواب ورکو چې داغه د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم خپ غم کې شو، دغه چې خپل خلک د سړي خلاف شینو د سړي ته ډیر تکلیف رسي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا आवाज اوچت کو په مکه کې د حق ده او دا خبره مونږ وکړه چې आवाज دومره اوچت شو او دومره د دعوت مشهور شو چې مکه ټول خبر شو د دین چې یو کس دې پیدا شوی دی او غدا د خبرې کوي. الله سبحانه وتعالی ما ایتونه نازل کړو فصدع بما تؤمر، ای پیغمبر چې سره ته ویل کی هغه کوا، واعرض عن المشرکین، د مشرکان نه مخ واړه، اوس خپل کار کوا، اوس خه ګرم کار شروع شو. 3 کالو پورې پټ دعوت، نو اوس چې د ښکاره دعوت شروع شو. موږ دا بیان کړو چې ښکاره دعوت په مکه کې څو کاله شوی دی؟ 9 کاله. 9 او 3 پټ دعوت، 3 کاله پټ دعوت د 10 کاله شو او بیا 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم د مکې خواوشا کې دعوت کړي. دغه تفصیل به ان شاء الله ټول راځي. بیا اولنی جرګه د ابو طالب خالتلی و، دغه تفصیل هم بیان کړو چې د مکې مشرکینو دا سوچ شروع کو چې سبا کوو دا سړی اوس څنګه منع کو، د دې سره سی چلو کو. نو په دماغ کې دار چې راځي په دغه بجوب ابو طالب پسې. ابو طالب ول جواب ورکو چې په خسته خبرو باندې غوي غلی کړو او واپس کړو. دا نه مخکې دا خبره تیر شوې چې ابو طالب ورته ویلو چې زره د دفاع کومه د څوک نقصان نشي رسوله. دا ولنی جرګه و چې ابو طالب خو راته روزګه چې اوس برازي مخې ته چې دوی بیا هم تللی. د بیان په اخر کې موږ دا خبره کړې و چې کله چې دعوت شروع شو جهري ښکاره دعوت، مشکل مشرکانو ته دا جوړ شو چې بدی پسې حج راغی. نغوی چې دا اوس د پیغمبر کله او د حج په دې موقع باندې وګرځید او د خیمو ته ورغی او د قبیلې د مشرانو سره ملاو شو، د پلاني سره او دغه سره او د سره د قوم د غټ نقصان جوړ کی. نو دغه لپاره یو کمیټه کې نه ولا مجلس شورا مشورې لپاره کسان را جمع کړو او دې کې د فائدې د ساتي او خيار خلک داغه وخت پورې او کار نه کوي چې سو پورې مشوره نه کړي. او در جاهلیت په زمانه کې خو خيار خلک دي، خپو خلک دي او کم سړی چې مشورې نه کوي دغه په کار کې برکت نه وي او اکثر دا سړی د خپل کارونو د لاسه په نقصان کې پریوزي. ډیرو خبرو کې دی ونخلي، ډیرې مسلې د جوړیږي. ولې ځکه چې د مشوره نه د کړي د خيار خلکو سره، مشوره نه د کړي د مشرانو سره، مشوره نه د کړي د علماو سره. او د دې ستې یو اهم خبره، کم سړی چې ځان ډیر او خيار غني دی قمقل، او کم سړی چې او خياري نو د نورو د عقلونو د ځان سره شریک کوي. عقل شریک کول دي ته چې سړی نه مشوره واخلي. زما د عقل بشي، استاد عقل بشي، د بشي، دغه بشي، د ډیر عقلونه شریک شو، د دینه به یو خوري خبره راوځي
نتیجه به دا راوځي. خو چې څوک دا وایي چې نه زه یم او زه یم، نو په آخره کې دی خراب شي. لکه فرعون سوي خپلو خلکو ته ما اریکم الا ما ارى، زه ښیم تاسو ته هغه خبره چې ما ته ښه ښکاري. یعنې مشورې پکې نشته. او بلقیس چې کله د سلیمان علیه السلام خط ولیدو، یا ایها الملو افتونی فی امری، دغه درباریانو ته دا وایي چې کوم نږدې خلک وایي څه مشوره راکوي، څه خبره ماته وښایي، اوس څه وکړو؟ الله سبحانه وتعالی هغه زنانه ته د اسلام توفیق ورکړو، مسلمانه شو چې کله سلیمان علیه السلام خواله ورله. حاصل د خبرو دا شو، خبره نه به اوږدېږي، چې په مشوره کې ډېر غټ خیر پروت دی. او دا خبره د مکې مشرکانو ته هم پته وه، ځکه چې هغه هم هوښیار خلک وو، اوچت خلک وو. کله چې دوی ویرېدو چې دا خو به دا سړی لاړ شي او په دې حج کې به دعوت وچرئ، دا خو به نقصان جوړ شي. راځئ کېناستو مشرکان کافران دا مشران او دا خبره پکې وکړه چې خبره د ولید ابن المغیره شروع کړي. الولید ابن المغیره دا د واقعې به مخکې هم راشي. دا د مکې په مشرکانو کې مشر سړی دی، او الله سبحانه وتعالی ولا لس زامن ورکړي، یا د یو روایت مطابق د 14 زامنو، او یو په هغو کې دی خالد ابن الولید رضی الله عنه. او څنګه چې د خالد ابن الولید د جسم نه او د خویونو او صفاتو نه دغه شان د ده ټول زامنو نه، دا لس زامن به د ده سره هر ځي ته تلو راتلو. د هغې د لاسه دی ډېر په یو تکبر کې مو، بل مال یې ډېر زیات و، او د نسب نه خو اوچت و. جرګو کې به کېناستو، مشر سړی و، ډېر پوه او هوښیار سړی و. نو هغو درته وایي چې ولیده ته خبره شروع کړه. ولید وایي صحیح ده، وی زما دا خبره یاد ساتئ، تاسو ټول خو راجمع شوي چې د سړي په باره کې څه خبره کوو، خو ګورئ خبره یوه وکئ. سبا لکه دا خبره به تاسو یوه کوئ او بله کوئ، هغه بله کوئ، نو خلک به وایي چې دوی دروغ وایي. دا ولې څومره ښکلې خبره اوله کې ورکړه چې خبره یو کول غواړي. نو هغو ته یې به صحیح ده فانت فقل، یو ته شروع کړه، ته څه وایې دې سړي په باره کې؟ هغه وایي نه، بل انتم فقولو، تاسو شروع کوئ زه یې اورمه. تاسو څه وایئ زه به ګورم چې دا خبره ستاسو څنګه ده څنګه نه ده. وایي صحیح ده. اولنۍ مشوره دا راغله چې نقولو کاهن، موږ د جادوګر دی، کاهن دی، کوډګر دی، ته څه وایې دې وباره کې؟ هغه وایي لا والله ما هو بکاهن، دا خبره هم صحیح نه ده. دا سړی کاهن نه دی، جادوګر نه دی، کوډګر نه دی. لقد رأینا الکهان، موږ لیدلي دغه خبره خو نه ده چې موږ نه دي لیدلي، موږ لیدلي ښه واضح دي د جادوګرانو څه طریقه ده، د کوډګرو څه طریقه ده. دا سړی چې دی نو نه د جادوګرانو کوډګرو هغه دمونه وایي او نه په غوټو کې پوکي کوي، او د خبرې نه واوړي، دا غلطه ده، دا صحیح نه ده. ځکه چې یو ظاهري دلیل خو پکار دی که نه، چې دا سړی دمونه اچوي د جادوګرانو هغه چې څوک پرې نه پوهېږي، هغه خو دی نه وایي، دی خو په فصیح عربۍ کې خبرې کوي. بل دا چې په دغه غوټې نه جوړوي چې په هغې کې پوکي کوي، نه دغه ګډې وډې کارونه کوي، دې نه واوړه. وایي صحیح ده. دویمه خبره څه ده؟ وایي نقول انه مجنون، دا لیونی شوی دی. هغه داسې غلی و، بیا چې کله سر اوچت کړو ما هو بمجنون، مجنون نه دی. دا ټکی ستاسو صحیح نه دی، ځکه چې موږ لیوني لیدلي دي که نه، دا خو ټولې دنیا لیدلي لیوني، ګډ وډ ګرځي، ناسته پاسته د هغوی غلطه وي، د هغوی خبرې، د هغوی خوی، د هغوی ترتیب ټول ګډوډي، او دا خو یو اوچت انسان دی، دته به څوک لیونی ووایي؟ د هر څه برابر دي. د دې خبرې نه واوړئ. هغوی صحیح ده، بسوچ چې کوي فنقول شاعر، دا شاعر دی، دا خبره صحیح ده، او دا هم صحیح نه، ما هو بشاعر، شاعر نه دی. موږ ته وایي شعر معلوم دی، موږ خو عرب خلک یو، او دا چې کوم دی حج له راځي دا معروف عرب خلک دي، ټول پوهېږي په شعر او شاعرۍ باندې، د شعر د قافیې او د دې د اقسام او دا ټول هغوی ته معلوم دي. نو تاسو به ورته څنګه وایي دا سړی شاعر دی؟ دا خبرې خو د شاعرۍ نه دي، داسې خبره وکړئ چې هغه لږه وزني خبره هغو ته صحیح ده. نو سوچ کوو به وایي چې فنقولو ساحر، جادوګر دی، لکه په سړي باندې اثر کوي، سړی ځان ته راړی. یو کوډګري، نجومي،
پالګری د جدا مسله ده. یو دې جادوګر چې سړی باندې اثر کوي هغه ځان ته راکاږي او چې ساحر دی ته څه وایې هغه ما هو بساحر دا نه دی جادوګر نه دی ځکه چې موږ ساحران لیدلي دی خو هغه شان کارونه نه کوي ساحرانو داسې کارونه دا کم چې دی کوي نو بس هغه غوسه شوي فما نقول نو څه ووایو هغه دې غلی ووایي والله په الله مې دې قسمي ان لقوله لحلاوه د دې دا خبرې ګورې سمې خوږې خبرې وان عليه لطلاوه او خوږې خبرې دي او ښایسته خبرې دي وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله او د دې خبرو مثال د دې ونې دی چې جړې مضبوطي او په څانګو کې سمې میوې او دا یې د ساتي ګورې تاسو ټولو ته ووایم انه لیعلو وما یعلا دا خبرې به زوروري په دې څوک زورور کېدی نه شي. په بعضې روایتونو کې داسې راځي چې د ولید بن مغیره تلو د دغه خواته د رسول صلی خواته هغه ولېږه وایي ته لاړ شې ته دا خبرې واوره داسې څه وایي واپس راغی نو داسې نه و لکه څنګه چې دی تلی و نو ابوجهل خو ډېر خبیث انسان و هغه ورته ووایي موږ ما وی اعلان کړی دی قریش به تاله پیسې را جمع کړي ټول چانده به وکړو هغه ته ابوجهل ته وایي د ابوالحکم په اصل کې رسول صلی الله د ابوجهل نوم ایښودی یعنې فیصلې به یې کولې مشر سړی و ویل ته څه به ګډوډو سره شوی دا خو تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده ټول قریش ته پته چې تاسو ټولو کې مالداره ځای و ما له یې چاندې راټولوئ ویل راته ښکاري څه لالچ یې درکړی نو که ډېر غریب شوی چې موږ دله چاندې راټولې کړو دا ګوره د پوخانو د باطل پرستو طریقه را روانه ده پیسې وخوړې ډوډۍ یې ورته وښوه پلانې کارې اوس هم دغه وایي کجورې ورته وښوې پیسې واغستې یو پیر چې وایي رفریدې نه کوي 15 شراله پرې ورکوي داسې ځای ما ته چې د وښیي زه ټول ناول ورځم زه ټول ناول ورځم ورله د رسول صلی سنت هم کوه او په یو مانځه باندې 15 شراله څه کار ته ضرورت ته 15 مونځونه شو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسن دنیا هم راکه الله آخرت هم راکه دا پروپیګنډې د پوخانه دي هغه ته غلی کښېنوي دا ګډې وډې مه وایه زه په خپل دغه باندې مضبوط یم دې سره به لکه په سړي کې غیرت راوستو بیا ورته دغه ووایي چې دې کسان ورته ووایي ولید ته یې ویل ولید بن مغیره نو چې زموږ دا ټولې خبرې غلطې دي یو ته څه ووایه که نه ته څه وایې هغه مالک پرېږدي زه سوچ کوم الله په قرآن کې څه وایي انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر الله وایي سوچ یې وکړو اندازه یې ولګوله دا د ولید بن مغیره مبارک د ایتونه الله وایي تبا دي چې څنګه اندازه یې ولګوله خبره یې کوله نو داسې یې کوله فقتل ثم قتل كيف قدر بیا دې تبعید لپاره ثم نظر بیا خو دې خو کتو کړي سره سوچ کې دي شي کته ګوري ګوري به شي په سر اوچت کې یو ته ګوري بل ته ګوري ثم عبس وبصر الله دې مخ رنګ بدل شو تندې بالکل تریو ځکه څه خبره مخې ته نه راځي سوي سړي وباره ثم ادبر واستكبر به مخ واړو د حق نه لوی وکړه الله وایي دغه لک سات مخ کې ګوره ما تاسو وی ګنده بخفل وی دا خبرې به زوروري کیږي خو بده باندې څوک نشي زورور کېږي نبی سوي فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر دومره خيار دې بری ټولو کې دوی ته وی دي څه کار وکي وای د جادوګر دی دې څه وای خو تفصیل مخې ته کوي ګوره پرې دې یم په دې مجلس کې جادوګر دی وای د جادوګر دی جاء بقول هو سحر د دې سره څه خبرې دي پاغي کې جادو دی يفرق بين المرء وابيه لا روزوي جدا کوي وبين المرء واخيه ورور جدا کوي وبين المرء وزوجته او خزو خاون جدا کوي وبين المرء وعشيرته او خاندان او د سړی دیو بل نه جدا کوي نو دا خبر به زور نشي تاسو ته به دلیل کې خجو ګره پلانې او پلانې وران شي دي کنه
در دې خبرو د لاسه دولت څنګه مشوره ورکړه بس په دې خبره باندې اتفاق شو چې دا کار به کوو داسې طریقه هغوی روانه کړه چې کوم ځای کې څوک تاسو ته ښکاره کېږي نو هغه ته به تاسو ووایئ چې دلته یو جادوګر راښکاره شوی دی هغه ګورئ داسې خبرې کوي چې په خلکو کې اختلافات پیدا کړي او نن سبا د باطل پرستو غټه خبره څه ده د حق پرستو ته ووایي دوی اختلافات پیدا کوي پلار او پلار دوی جدا کړو پلار او زوی دوی جدا کړو ورور او ورور دوی جدا کړو نو ښځه او خاوند دوی جدا کړو د غم خادۍ نه به تا خراب کړي هر څه نه به دې خراب کړي دا خبرې هغوی هم کولی دا کار چې کله شروع شو په دې ټولو کې غټه ذمهواري چې چا له دې خبرې اخیستې وه هغه و ابو لهب وایي ما له به غټه ذمهواري راکړي نو هغه به ګرځېدو په رسول صم پسې شاته د حج په دې موسم کې چې رسول صم به چېرته روان و دی او به شاته روان و لا تطیعوه خبره ولول منئ فانه صابئ کذاب د دین نشته ګوره دروغجن سړی دی نه مذهب شته او نه دین شته شاته پسې ګرځېدو رسول صم به دعوت ورکړي دوه کسانو ته چې به راووتو دوی به ورننوتو خبره وله ونه منئ ګوره تر دې چې د غټو میلو ته پسې لاړ د عکاظ میله د ذی المجاز میله دا غټ بازارونه به لګېدو په هغه وخت کې دې میلو ته پسې لاړ اول ته هم دا خبرې وکړي دا ګورې د دوی دین نشته موږ یې پېژنو زما واره دی ویې دې خبرې به ډېر اثر کو وایي زما څه دی زما خپل واره یې زه پېژنم که نه تاسو څه په ده باندې دوکه کېږئ او سبحان الله که دوی هر څه وکړي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دوی غواړي چې دا رڼا د دین ده په خپلو پښو باندې مړه کړي ویأبى الله الا ان یتم نوره او الله هم دا خبره لازم کړې ده چې زه به د دې دین دا رڼا به لازم پوره کوم والله متم نوره او الله پوره کوونکی دی د رڼا د دین ولو کره الکافرون اگر که کافران یې بد ګڼي په دې باندې هېڅ هم نه کېدو الټه دوی چې چلو کو دا دوی ګوره دې ته اوس دوی سوچ نشتی یعنی دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشهورۍ کله چې د حج نه خلک واپس لاړو د عربو چې څومره علاقې دي هلته دا خبر ورسېدو چې په مکه کې یو سړی راوتی دی او مکې والا وایي چې جادوګر دی نو بیا ډېرو پکې دا سوچ وکړو چېرې دی به جادوګري کې نه راځي چې ګورو دا خبره یو سبب شو د هغوی په هدایت کې رالو په رسول صلی چې نه جادوګر وي نو څنګه کېناستو متاثره شو دي انشاءالله مخکې به څو واقعې تاسو ته بیانې کوم کوشش هغوی ډېر وکړو ناشنا طریقې استعمال کړي یو پیر داسې وشو چې د قریش دا مشران را جمع شو ټول اشرافو قریش چې کوم مشران دي د نور د ډوبېدو نه بعد د کعبې په خوا کې یو بل سره مشوره وکړه بیا خپل یو هلک ولېږو چې لاړ شي دغه سړي ته اواز وکړي رسول صلی الله یادو چې ته راشه موږ تا سره خبرې کوو دا کس چې په رسول صلی پسې ورغی ورته وایي چې ستا د قوم مشران را جمع شوي لیکلموک تا ته څه وایي رسول صلی ډېر خوشحاله شو چې زه کېدای شي متاثره شوي د دې دعوت نه څه تپوس به کوي اصلاح به کوي رسناک و هغه ډېر زر راغی چې کله رسول صلی راغی هغه ورته یا محمد صلی الله علیه وسلم وی دا خبر خو تا ته پته ده دا کمې خبرې چې تا شروع کړي دي دا ګوره په دې عرب کې هېڅ چا نه دي کړي دې خو تا ته پته ده لقد شتمت الآباء پلار نیکه خو دې زموږ ټول وکنځل زموږ دین کې د عیب راوویستو موږ ته قمقلان وې وشتمت الآلهه بوتانو ته دې کنځلې وکړې زموږ معبودانو ته دې کنځلې وکړې وفرقت الجماعه او دا خلک دې ټول جدا کړو تاسو نستې کړو خلک دا قریش څومره مزدار څومره یو خلک هر څه برابر خو چې ته رالې نو دا هر څه ته وران کړو نو موږ تا ته ښه په ارام خبره کوو او زموږ دې خبره کوي سوچ کوه که چېرته ستا اراده دې ته وي چې زه مال جمع کوم او شهرت غواړي چې مال بیا ډېر وګټې موږ به دله مال لا جمع کړو مال څه شی خو د مال جمع کولو لپاره ته اوس دومره غټ دغه کې چې زموږ هغه بوتان زموږ پلار نیکه هغه ټول دي چې دی ختم کړو چې دا نه پوهېدو موږ به دله مال لا جمع کړو که نه او که چېرته ستا دې ته اراده وي چې مشرتیا غواړي چې په دې مکه کې ته مشر شي موږ به دې مشر کړو که ته باچایي غواړي موږ به دې باچا کړو
او دا ته وایو که بل پرست چې ته په تا باندې پیرې یا لیونتوبي او تا سره د علاج پیسې نه موږ به پیسې راجمع کړو تا به علاج وکړو د دې خبرو نه خو به خلاص شي او که چېرته یو جنۍ دې لیدلي ښایسته او هغه واده کول غواړي نو موږ ته صفا خبر وکړو موږ به درله دا جنۍ وواړو که نه خو دا کمې خبرې چې ته کوې نو دا پرېږده رسول صلی الله علیه وسلم ته تاسو خبره ختمه کړه ویا موږ ختمه کړه نو بیا واورئ ما بي ما تقولون دا څومره خبرې تاسو وکړئ دا ټولو ته زما ضرورت نشته دا ټول دروغ دي ما جئتکم بما جئتکم به وی زه دې دپاره په تاسو پسې نه یم راغلی او نه د دعوت دې دپاره کوم چې اطلبو اموالکم ستاسو مالونه غواړم ولا الشرف فیکم او نه زه څه مشرتیا غواړم ولا الملک علیکم نه باچایي غواړم په تاسو باندې مګر الله سبحانه وتعالی زه رالیږلی یم تاسو ته پیغمبر وانزل علی کتابا او په ما باندې کتاب نازل کړی دی وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا او دې راته ویلي دي چې ته د دوی دپاره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی که تاسو دا خبره زمانه منئ صحیح ده که نه یې منئ هم صحیح ده الله سبحانه وتعالی به تاسو سره حساب کتاب کوي د نن سبا زه چې ګوره کومه خبره کوم د نن سبا واقع حال سره به تطبیق کوو ګورئ نن سبا هم د حق پرستو باره کې دا ویلی کېږي دا چې کوم لګیا دي د پیسو دپاره لګیا دي دا لګیا دي د مشرتیا دپاره دا لګیا دي د مشهورتیا دپاره ځان مشهورۍ وي نور څه نشته ځکه وي ناشنا ناشنا خبرې شروع کړي دغه شان خبرې په هغه وخت کې شوي یو بله ناشنا واقعه په دغه ورځو کې چې قریش راجمع شو اول ګورې دوی داسې اټیک نه کوو چې ظلم یې شروع کوو ډایرکټ ظلم مطلب هغه ظلم چې د صحابه کرامو باندې چې کوم ظلم کړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولې مشورې ډېرې کړي دي ډېر کوششونه کړي دي چې د دعوت دوی په څه طریقه ودرېږي انشاءالله زه درته بیا بیانوم چې دوی کومه طریقه استعمال کړې ده بیا دوی راجمع شو دا مشران خپلو کې دا وایي چې تاسو کې چې کوم سړی په جادو باندې ښه پوهېږي په کوډو منترو باندې ښه پوهېږي په شاعرۍ ښه پوهېږي په دغه سړي پسې دې ورشي دا چې موږ یې تس نس کړو وایي او زمونږ هغه پلار نیکۍ چې دی نو هغه د وکنځل او زمونږ هغه معبودانو ته کنځلې کوي دا کوي او دغه کوي نو دې ټولو وایي چې ما نعلم احدا غیر عتبه بن ربیعه نه علاوه موږ ته بل چې هوښیار سړی نه ښکاري چې به دې شي نو د ده نه ښه پوهېږي دی ښه پوهېږي ورته وایي ابوالولید هغه کنیت ابوالولید و د عتبه وی ته دې لپاره شوې هغه وایي صحیح ده زه شو لاړ عتبه په هغه پسې وی یا محمد صلی الله علیه وسلم زه خبره کوم ته اورې هغه وی بلکل یې اورم وایه وی ته غوره که عبدالله غوره و دم د باطل پرستو یو طریقه ده ډېره ناشنا طریقه عبدالله پلار یې ورته رایاد کړو ته غوره که عبدالله غوره و رسول صلی الله غلی و بیا ورته ته غوره که عبدالمطلب غوره و رسول صلی الله علیه وسلم غلی ناست بیا ورته دا وی ګوره که ته دا وایې چې ستا د پلار تا نه غوره و او ستا د ترونه تا نه غوره دي او ستا د نیکه غوره و نو دوی خو هم د دغه بوتانو بندګي کړې ده ته چې اوسې خبرې کوې نو بیا خو ستا مطلب دی چې ته د هغونه غورې ګوره وي موږ درته ښه په ارام نصیحت کوو موږ ته نه خرابوو خو دومره دا کم کار چې تا شروع کړی دی فرقت جماعتنا دا خبره به دوی بار بار کوله وي موږ دې ټول ټوکړي ټوکړي کړو حالانکه پیغمبر نه دي ټوکړي ټوکړي کړي ګورې پیغمبر خو حق بیان کو که دوی قبول کړی وي چې ټول به یو شی وی که نه ټوکړي خو دوی شروع کړي دا خلک موږ ته تاسو اختلافات جوړوي د الله بنده قرآن او حدیث چېرته اختلاف جوړوي قرآن او حدیث خو اختلاف ختمی په یو ځای کې ډېر فرقو والا دي د قسمه قسم رای دي څوک زما پلانې مشر دی بل زما پلانې مشر دی راشي کینو د قرآن او حدیث په دسترخوان باندې چې څومره مسلې دې ته راواچوه دې کې حل کوو ته ګوره ټول خلک یو کي که نه یو کي خو چې زه په یو ځای کې بیان وکړم یو مسله بیان کړم د هغې په خلاف باندې خلک راپاسي موږ دا خبرې نه منو دا د وابیانو دي او دا داسې او دا دغه نو اختلاف ما نه دی جوړ کړی اختلاف دغه سړي جوړ کو کوم چې قرآن او حدیث ونه منو نو رسول وسلم اختلافات ګوره نه دي شروع کړي خو دوی به دا خبره بار بار کوله وایي موږ ټول دې ټوکړي ټوکړي کړو
بیا ورته وی فضحتنا فی العرب، عربو ته دې موږ وشرمولو، موږ څومره مشهور وو، د دې کعبې خدمت به موږ کوو، د دې حجیانو خدمت موږ کړی دی، تا موږ په شرمونو وشرمولو. اوس ټول عرب دا خبره کوي چې په قریش کې یو هلک پیدا شوی دی چې هغه جادوګر دی. نو بس موږ د دې انتظار کوو چې کله به د عرب په موږ باندې حمله کوي او موږ به ختموي. ستا د لاسه تا چې را کومې خبرې شروع کړي دي که نه، نو موږ به د دې د لاسه ختمېږو. بیا ورته هغه هم دا نصیحت وکړو، ګورو زه درپسې راغلم، ما ورته یوازې مال دې په کار دی، موږ به دلته راجمع کړو که نه. د دې دنیا پرست سړي او د کچه سړي سوچ هم کچی نه، د دوی ډېره منډه چې وي ماله پورې منډه ووایي، دا پته نه شي د رابطه خو د اسمانونو سره ده، ته د مال غم وړی، مال دې په کار دی، ښایسته جنۍ دې کتلې ده، موږ به یې دله وغواړو. د دې ټولې خبرې ختمې کړې، رسول صلی الله علیه وسلم فارغه شوې. دې ته وایي د دعوت طریقه او حکمت. دا اوس مشر دی، داسې عام سړی نه دی، عتبه بن ربیعه، د ده خبره به لازم اوري، ده ته به غوږ ږدي، غوږ نه ږدي به خبره ښه وراني. نه زموږ د عباس به ور ودانګي او سپین ږیري ته به شروع کړي، نو هغه سپین ږیری غریب به داسې کړي چې ته وایې که دا د دعوت طریقه ده. مشر سړی به په علاقه کې د هغه به عزت د خلکو په مخ کې، دی به په ټول ډک مجلس کې په هغه پسې پاس شي. دغه شان چې یو بدعتي عالم دی به هم د ده د مقتدیانو په مخ کې نه به عزته کوي. ګورئ د دې خلکو په زړونو کې د هغه دپاره مقام دی. یو سړی په یو کلي کې 40 کاله 20 کاله 10 کاله امام دی، هلته فتوی ورکوي، ته پسې ځې د ټولو خلکو په مخ کې په جومات کې پاسې شرمۍ. دا د کوم ځای طریقه؟ لاړ شه کور ته، کښېنه ورسره، خبره ورسره وکړه، ستا دا طریقه غلطه ده. خو دا طریقه نه چې ته په جومات کې پاسې په بازارونو کې پسې چغې وایي. په لارو کوڅو کې د دعوت طریقې زده کوي، بیا دعوت کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې عتبه بن ربیعه غټ سړی دی، او خو ته پته ده چې سور کافر دی. سور موږ خو لا بیا هم چې یو مسلمان ته دعوت ورکوو له ګډوډ شوی که نه، دا سور کافر دی چې کله خبرې ټول دا خبرې څومره د انسان وینو ته خوږ کېږي. ما سره یو سړی کښېني او ما ته دې ووایي چې که پیسو ته دې ضرورت دي چې موږ دله راوړو، ما به په ټیم هغه له دومره سخت جواب ورکړی چې دا ته زه دومره کچه ښکارم، زه د پیسو لپاره لګېم، زه د ښځې لپاره لګېم. دا ټولې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدې. بیا ورته یې ابوالولید خبره ختمه شوه، هغه یو ختمه شوه، د هغو سره نور څه وو. اوس ګوره پکار دا وه چې د ده د دلایلو په مقابله کې ابوالولید ده ته دلایل پیش کړی وی. خبره خو داسې ختمېده که الله ورته ووایي موږ دې وشرمولو، عرب به څه وایي، ستا د لاسه به موږ خرابېږو. بیا ورته وایي که مال دې په کار چې درکړو، که جنۍ غواړې چې دله وغواړو. رسول زموږ ته خبره ختمه، بیا زما دې ته غوږ کېرسم چې ما ستا دې ته غوږ ایښودم. هغه یې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. ابوالولید ته وایي دا وګوره تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. دي آياتنا خوازه دي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني ويورا عربي جبل كده يورا وبلا جبل كيف نجتاسو بنفوه. هذا سورة فصلت دا ناشنا آياتنا ودا عجيبا آياتنا تلاوت كيدو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې خولې مبارکې نه راوتو، مخې ته روانو. چې کله دغه آیت ته راورسېد، مخکې الله سبحانه وتعالی دغه آیت کې مخکې وایي فإن أعرضوا، که چېرته دا مشرکان مخ واړي پیغمبره تا نه، فقل نو ته ورته ووایه أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نو ورته ووایه چې یرومه تاسو د داسې عذاب نه لکه څنګه عذاب چې په سمودیانو او په عادیانو راغلی. دوی ته خو دا واقع معلومې وې که نه، دا خو دوی اورېدلي چې څنګه هغه دا خبره وکړه. عتبه پاڅېد، د رسول صلی الله علیه وسلم په دې خوله باندې لاس کېښود.
وی دې خپل ولی ته وګوره او دې ته وګوره او دې ته غلی شه بس نور. نو کور ته چې لاړ نو بیا په دې کسانو پسې واپس ونه راغی چا چې لېږلی په هغو پسې لاړ. ابو جهل پاسېد خبر شو چې سړی د هغه ځای نه ډایرکټ چېرته تللی دی او خپل کور ته تللی. وی والله یا معشر قریش په الله مې قسم یې قریش والو ما ته ښکاري چې عتبه هم ستاسو له لاس نه ووتو او د محمد صلی الله علیه وسلم ډوډۍ به خوښه شوي. دا لکه دا خبره د پوخانه روانه ډوډو ده او د کجورو ده او دا پیسې داسې نوي نه دي. وایي د ډوډۍ نه متاثره شو. دا خبره ابو جهل چې دی ټولو مشرانو ته وکړه کوم چې په ټیم باندې ناست شو. بس بیا اتفاق وکړو چې راځئ په دې سړي پسې ورځو په عتبه پسې ورلو ورې ورته وټکه ورووتو. ابو جهل ورته ډایرکټ شروع کوي والله یا عتبه ما جئناک الا انک صبوت. موږ ته پسې دې دپاره رالو چې لاسنیوی درته وکړو دین دې پرېښودو. ګډوډ چې اوس ګوره دله څه ویلي هم نه دي خو دوی داسې دا سړی په غیرت کې راولي او داسې خرابوي. موږ ته پسې رالو لکه چې موږ خبر شوي چې د هغه دا خبرې د ډېرې خوښې شوې. او بله دا چې که ډوډۍ دومره نهرې نو موږ به دله سره جمع کړو. ته د هغې یو څو نوړۍ ډوډۍ ته ته لاړې خراب شوې. دا خبرې چې ورته وکړې نو هغه غوسه شو او قسم یې وخوړو چې زه به تاسو کې د هېچ چا سره خبرې نه کوم. عتبه به دې خبرو خفه شو چې زه دې سړی یم تاسو ته پته لري چې زما څومره مال دی ښه مالدار یم زه نه د چا د روټو نه متاثره کېږم او نه هغه مالې سره روټۍ راکړي دا حقیقت دی. خو کله چې زه په هغه پسې ورلم فاجابني بشیء ما اوږدې اوږدې خبرې وکړې هغه ماله جواب راکړو والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا کهانه. کومې خبرې چې هغه وکړې نو زه درته په الله قسم خورم چې نه د لیونو خبرې دي نه د جادوګرانو دي نه د کوډګرو دي او نه د شاعرانو دي. خو ما وله خوله بنده کړه او مې ورته دا ووایي چې نور غلی شه ځکه چې دغه سړی دروغجن نه دی او چې څه وایي نو هغه رښتیا وایي. نو زه ویرېدم دې څه نه چې عذاب راشي موږ ټول به ګوره تباه شو. بیا صرف دغه کار شوی. په یو روایت کې دا راځي چې کله د ابوالولید راووتو دغه د رسول صلی د خوا نه نو دا مشران پسې رالو اواز ورته وکړو ما وراءک یا ابوالولید څه چلو شو. ابوالولید داسې غلی غلی روان هغه ورته وایي ورایي زما خبره وایي دغه ده چې څه ناشنا خبرې مې واورېدې وي داسې خبرې ما چې ته په ژوند کې نه دي اورېدلي. یا معشر قریش اطیعوني واجعلوها بي زه دله مشوره در کوم او زما خبره ومنئ. ګورئ په دې کې ستاسو کامیابي ده او که دا نه منئ دې کې ستاسو بیا تباهي ده. هغه ورته ابوالولید ته څه وایي دا سړی پرېږدئ چې څه کوي دی د ده دا لار نوره مخې ته مه نیسئ. که بالفرض چا مړ کو نو زمونږ هم دغه پکار ده که چا مړ کو زمونږ دغه پکار ده خو چا مړ کو بل سړی به وکړي موږ به بدنام هم نه شو. او که دا سړی زورور شو سباله او باچایي دته میلاو شو عزت نو د دې عزت زمونږ عزت دی د ده باچایي زمونږ باچایي موږ ورسره ملګري شو چې موږ ستا خیری کړو. خو اوس درته دومره ووایو چې د دې سړي نه لاس واخلئ دې پرېږدئ چې څه کوي هغه دې کوي. دا عتبه بن ربیعه ښه په مشرکانو کې هوښیار سړی و خو دې دومره متاثره شو د رسول صلی الله علیه وسلم دغه تلاوت نه د الله سبحانه تعالی د خبرونه. او چې تاسو سوچ وکئ یو څو نصیحتونه په دې ټیم کې یو دا قرآن موږ بار بار وایو په موږ چې دې اثر نه کړی څنګه چې عتبه کړی ورې دې ته سوچ دی هغه داسې وګڼله چې د عذاب په موږ ډلې راغی او موږ د قرآن روالو سحر ماښام وایو په مخه وایو ښکلولو خو موږ سم مشینان یو زموږ د خلکو قرآن دومره ښکلی او دا غلاف ولا جوړ کو بره کېده او داسې او دا خبرې خو هېڅوک پرې نه پوهېږي چې دې کې د نه څه دي. الله وایي څه غواړي زموږ نه. دا قرآن به وایي حرام کوي دا قرآن به وایي شرک کوي دا قرآن به وایي د الله نه مني دا قرآن به وایي ژوند د انګریزانو په طریقه دی دا قرآن به لولي ژوند د هندوانو په طریقه دی. قرآن څه تبدیلي راوستې زما او ستا په ژوند کې. او عتبه دومره زر پوه شو. دې کې دویمه فایده هغه دا ده چې دا بعض خلک وایي چې د امتیانو مثال داسې دی لکه ماشومانان د قرآن مثال داسې دی لکه غټه غوښه او ماشوم چې غټه غوښه وخوري نو په خېټه
ډر راځي. نو دا چې عوام به د قرآن درسونو ته نه کیني، دوی نه پوهېږي په قرآن باندې. قرآن د مولیانو دپاره دی، ترجمه تفسیر د مولیانو دپاره، عوامو دپاره تاویل ماویل دي، قصې دي. موږ هلته تللي داسې وشو، موږ دلته تللي داسې وشو، هلته پلاني صاحب رحمت الله علیه دا ووي، دلته پلاني صاحب رحمت الله علیه خوب ولیدو. عوام به دا خبرې اوري، قرآن له به لاس نه وړي، حدیث ته به لاس نه وړي، ځکه چې دوی پرې نه پوهېږي. موږ وایو ته دا خبره کوي چې مسلمان پرې نه پوهېږي، دا مشرک پرې دغه دی پوه شو او ته به پرې پوه شو. نو چې یو مسلمان کوشش وکړي، محنت وکړي، هغه به نه پوهېږي. او څه وایي کوشش او محنت وکړي، خلاص به کړي، نه پوهېږي، ډېر به پکې پوه شي. او الحمدلله ښه واضحه کتاب دی، کتاب فصلت آیات. الله وایي ما ول آیتونه ښه واضحه کړي دي، هر سړی پرې پوهېدی شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. دا د هغوی طریقې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې طریقو باندې یارو. او زه تاسو ته مختصر یو څو طریقې د هغوی بیانوم چې په دې طریقو سره به هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت مقابله کوله. اولنۍ په رسول صلی الله علیه وسلم پورې مذاق کول، دا د هغوی ګټه طریقه وه چې راشي په دې سړي پورې به خاندو، ده ته به په سپک نظر ګورو، دی به د خپل دعوت پرېږدي تنګ به شي. او دا اوس هم د باطل پرستو طریقه دی چې په حق پرستو پورې خاندي، په هغو پورې ټوغې کوي. په دې باندې د خپل ماشومانان مدد کړي وو، هغوی به هم په دې مسلمانانو پورې خاندل. او په هغه وخت کې مسلمانان کمزوري، روان درسونه کې به تاسو واورئ چې ښه به انتها کمزوري. کله به دا وي وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. رسول هم بچه ته تېرېدو، آواز به ورته کوي ته چې چې به تا باندې وحي راغلی تا ته وایو، ته لیونی لیونی وایي. دا دلیل هم دی په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم له الله سم صبر ورکړی. او ځکه ورته الله دا ویلي دي په سورة القلم کې فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. وی صبر به کوې ګورې د الله خبرې ته چې ته د مهي والا په شان کار ونه کړې. ګورې هغه یونس علیه السلام صبر نو کړی، الله خبرې ته لاړ، ډایرکټ کښتۍ ته وختو. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي فاصبر لحکم ربک. او بل ځای کې ورته الله څه وایي فاصبر وما صبرك الا بالله. صبر کوه او دا صبر هم د الله لپاره کوه، هېڅ خبره نه. دې خبرو سره به د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه راټیټ شي. دا خبرې چې د الله مرسته نه وي او صبر نه وي، دا خو سړی لیونی کوي په رښتیا چې دا وازونه هر طرف نه کېږي انک لمجنون. کله به وي وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، جادوگر دی، دروغجن سړی دی. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر. الله وایي نږدې ده چې دوی ته وښویې په دې خپلو سترګو باندې. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې به یې داسې وکړو نو سترګې به یې زړه وویستې چې راشه په دې به یې ویرو. څه قمقله ته حق پرست یېرې او په دې یېرې چې سترګې به زړه وباسي. دا د باطل پرستو پخوانۍ طریقه ده. ټوپک راغسته، تماچه راغسته، توره راغسته، په تاڼه کې کیس کول، حکومت له به دې ورکو، کیس به د باندې جوړ کو، د علاقې نه به دې وباسو، سترګې به غلی کېږي که نه غلی کېږي، مړ به دې کو، خاندان به دله دیسې کو. دا پخوانۍ طریقې دي. او دا مټې م الحمدلله د باطل پرستو له ټوله ازمایلی شوي دي. هم موږ ته معلومه وي به وکړي څومره زور دی باطل پرستو کې، خو داسې هغه طریقه ده تا به یری دیسي. په رسول صلی پسې به یې له سترګې یې راوویستې په دې خبرو کې. تاسو اوس یروئ حق پرست او بیا د حق پرستو امام یروئ. عام حق پرست هم نه، دا خو د حق پرستو امام دی، اخو د مجاهدینو امام دی، اخو د صابرانو خلکو امام دی. په دې معمولی خبره باندې تاسو څنګه یروئ؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. خندل به په دې مؤمنانو پورې دي مجرمان. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. او کله چې به دا مؤمنان تیریدو په لاره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تیریدو، دوی به یو بل ته په سترګو کې اشارې کول او خاندل به. وګوره ورته کنه هغه چې وایي چې پیغمبر یې هغه دی روان دی. وګوره دې من الله علیه من بیننا، دا سړی ایله بله الله پیغمبر ګوره چې روان دی.
صرف دته پیغمبرتیا ملاو شو نور خلک ټول پاتې شو او ځکه یو روایت کې داسې راځي چې رسول الله سلم تیر شو او ابو جهل ابو سفیان دوی ناسو دا دواړه ډېره لګولې وه ناسو رسول الله سلم په دغه طرف باندې تیر شو ابو جهل وی هذا نبیکم وی دغه ستاسو پیغمبر دی وی خندل مذاق یې وکړو او ابو سفیان هم دغه شان خبرې وکړه چې ایله بله دی پیغمبر کېدو د دنه خو زورور خلک کوم د دنه مالداره خلک کوم ابو جهل بیا د هغې په جواب کې څه وایي یاره وایي ناشنا خبره دا ده چې په دې سپین ږیرو کې ایله بیله د پیغمبرتیا او د نبوت دی هلک ته میلاوي ولې موږ کې هوښیار خلک نشتي د ده نه ښه هوښیار خلک شتي موږ سره او دا خبرې کولې او رسول سلم به یې تنګو دا د هغوی طریقه وه رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی اما انت یا ابا الحکم ابو الحکم وی زما خبرې ته غوږ کوله وکړه ابو جهل ته وی په الله د قسم خورم چې لږ به خاندې او ډېر به جاړې خو لږ صبر وکړه لږ به خاندې او ډېر به جاړې هغه ډېر واره ډېره بده خبره دې وکړه هغوی بده ده که روغه ده خو پته به لګي په نږدې ورځو کې به ستا پته ولګي اشاره ده صبر یو جنګ را روان دی یوم الفرقان که دا سړ ته نه موږ جدا نه کړو تا ته به موږ خندا وښایو خو چې صرف دا ورځ راشي الله سبحانه وتعالی دا خبره په قرآن کې هم کړې ده چې دوی به داسې خندل واذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا ای پیغمبر دوی چې کله تا ویني ته لاره روانې په لاره باندې نو تا پورې خاندي او څه وایي اهذا الذي بعث الله رسولا دا دغه الله چې رالېږلی ان کاد لیضلنا عن آلهتنا دې سړي ګوره موږ ګمراه کولو ښه لولا ان صبرنا خو شکر دی چې موږ په خپل دین مضبوط پاتې شو یعنې دې سړي موږ ګډوډ کولو او دا دلیل لري دوی په قمقلتیا باندې یو طرف ته تاسو وایئ چې د عمر کم دی نه چې د کم عمر تاسو نږدې وي چې اړولی وي خو تاسو نه پوهېږئ که نه دا په خبرو کې زور دی ځان ته هوښیار وایي بیا په خپلو ان کاد لیضلنا عن آلهتنا نږدې وو چې موږ یې اړولي او خو موږ ځان مضبوط کو مطلب چې د رسول صلی په خبرو کې څه دی اثر دی نږدې و چې دوی اړولی نو یو طریقه څه شوه خنداګانې کول مذاق کول دویمه طریقه دا ده د رسول صلی الله علیه وسلم کوشش به کوو چې د رسول صلی الله علیه وسلم وشرموي کوشش کوي چې د دین بدنام کړي کوشش کوي چې د اسلام بدنام کړي د قرآن بدنام کړي خلکو ته په غلط طریقه باندې پیش کړي دا اوس هم د باطل پرستو طریقه ده څه به وي اساطیر الاولین اکتتبها قصې د پخوانو خلکو شروع کړي ده او څوک یې ولیکي ځکه وایي دله لیکل نه ورځي دا اوس ګوره بدنامۍ حق په غلط طریقې سره پیش کړي اساطیر الاولین اکتتبها ان هذا الا افک افترا دا دروغ دی چې د جوړ کړي د ځان نه جوړ کړي خو اوس که څوک پسې راپاسي او ته یې ځان نه څنګه جوړ کړي هغه له خو نه لیکل ورځي نه ویل ورځي نو څه وي واعانه علیه قوم آخرون نور خلک هم وایي د ده سره په دې کار کې دي وایي هغوی ولې لیکي هغوی ولې جوړوي او دې بیانوي دا دویمه طریقه شوه یعنی کوشش کول د بدنامولو درېیمه طریقه د هغوی دا وه د قرآن په مقابله کې خلکو ته قصې کوي وی راځئ موږ به د قرآن مقابله وکړو په دې کې یو ناشنا قصه النضر ابن الحارث دا ډېر پوه سړی په قریش کې دی یو پیر پاسېد او قریش ته وویل یا معشر قریش ای قریشیانو والله لقد نزل بكم امر تاسو باندې داسې خبره راغلې ده که نه چې غټ مصیبت دی دا محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې وړوکی هلک و که نه تاسو کې لوی شوی دی که نه هغه یو موږ کې لوی شوی تاسو په خپلو سترګو لیدلی نه و دی یو موږ لیدلی په تاسو ټولو کې دی رښتینی و که نه و هغه یو رښتینی و په تاسو ټولو کې امانتګر سړی دا و که نه و هغه یو د امانتګر و نو کله چې په ګیره کې سپینوالی ولګېدو نو دروغ یې شروع کړو په ځوانۍ کې دروغ نه دی ویلي په ځوانۍ کې د خیانت نه دی کړی او چې په ګیره کې سپین ولګېدو نو بیا دروغ وایي دی په دې عمر کې ځان شرموي سیچلو کې دا خبره راټینګي کې دا ګډې وډې مه وایي او ګوره ختمېږي نور دا ورته دی النضر بن الحارث دا ټول دومره هوښیار دي خو ګوره الله هر چا له توفیق نه ورکوي د حق د قبلولو دا بعضو خلکو ته میلاو شي
نو تاسو ته پته ده چې د ده سره کومې خبرې قلتم ساحر، تاسو وایي جادوګر دی، والله ما هو بساحر، جادوګر نه دی. موږ جادوګر. قلتم کاهن، تاسو وایي دا کوډګر دی، منتري وایي، لا والله ما هو بکاهن. موږ دا هر سړي دي، تاسو وایي شاعر دی، لا والله ما هو بشاعر، شاعر نه دی. موږ دا هر سړي دي، نه لیونی دی. خو داسې کار وکړئ. زما تاسو ته نصیحت دی، وایي ای قریش مشرانو خپل څه بندوبست روان کېږي، نه دا سړی درنه هر څه وړي. ګورئ بیا یې څه چل وکړو، بیا لاړ یو علاقې ته، او هلته د فارس ملک ته باچایان چې کوم تېر شوي د هغوی قصې یې زده کړې. لکه د هغوی یو باچا تېر شوی رستم، او یو باچا تېر شوی اسفندیار، دا د فرسو پخواني باچایان تېر شوي. نو دم د دغه دوو باچایانو هغه قصې او هغه واقعې هغې یادې کړې چې کله واپس راغې مکې ته، نو چې کوم ځای کې به رسول صلی الله علیه وسلم بیان وکړو، خبرې به وکړه، د هغې نه بعد به ده قصه راواغسته د رستم او د اسفندیار. نن سبا وګورئ د قرآن او حدیث مقابله په قصو کېږي. دې ته چې ته سوچ کړی، ته به سوچه دین بیان کې قرآن او حدیث چې د هغه ځای نه وځي دی به راشي، زمونږ مشران او زمونږ پلانې او پلانې بزرګ او پلانې ولی الله او پلانې علیه الرحمه او پلانې دا قصې به شروع. لکه د قرآن او حدیث په مقابله کې ته قصه بیانې، د هغې صحیح جواب وکړه. اوس دوی ته وګوره، هغه دا خبرې کوي چې په مشرکانو باندې اثر کوي، او دا ځوان شیر د رستم او د اسفندیار قصه کوي. څومره کم عقلان دي. دوی دا مطلب دی چې دا قصې دیم جوړوي، راشه موږ به هم قصې جوړو، یو کار به یو شان روان. بعضې روایتونو کې دا راځي چې د نظر څه چل وکړو، لاړ او ډمې واغستې، ډمې په پیسو بلکل واغستې، او رنډۍ ښځې واغستې چې هغوی به شپې کولې د خلکو سره. دا ټولې په پیسو باندې واغستې، او بیا یې داسې چل وکړو چې کله به ورته پته ولګېده چې یو کس متاثره شوی دی د دې پیغمبر نه، نو د یوې زنانه ته به ووایي ستا کار اوس دا دی چې ته د هغه خواله ورشه، د هغه سره شپې تېروه، هغه له خوراک ورکوه، هغه له څښاک ورکوه، سندرې وایه، ګډېږه چې دی د اسلام نه واپس راواوړي. او دا طریقه اوس هم د باطل پرستو ده. که چېرته یو ځوان متاثره کېږي د علماو نه، نو دې ته به وایي د علماو سره سره کښېنې، دا خو تنګ نظر واله دي. ته ګوره ډاکټر یې، ته ګوره انجینیر یې، ته په یونیورسټۍ کې، ته پلاني ته د علماو سره کښېنې، ته د ګیرو والا سره کښېنې، ته اوس په موبایل کې بیانونه ساتي، ته په انټرنیټ کې پروګرامونه دیني ګورې، د هغې په بدل کې به تاله بل څه درکړي، هغه بل څه به دې تباه و برباد کړي. نو دغه شان دا هم د دوی طریقه وه. ښه، یوه طریقه یې دا وه، دیم ناشنا طریقه وه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ وی راځي چې دی لږ نرم کو، دیسي جل کو، نرم یې کو. الله څه وایي؟ ودو لو تدهن فیدهنون. پیغمبر وایي دوی وایي چې ته لږ نرم شي، دوی سره هم نرمي کوي. دا دومره زورور نه دي، خو غواړي دا چې ته لږ نرم شي. مشوره یې وکړه. امام ابن جریر او طبراني دا روایت راوړی چې دې مشرکین ټولو مشوره وکړه، او بیا ورلو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه د کعبې نه طواف کو، او مخې ته څوک ورلو؟ الاسود ابن المطلب ابن اسد ابن عبد العزى. د اسود ورغې مخې ته الولید ابن المغیره، دی ورغې امیه ابن خلف، دا ورغې عاص ابن وائل. و د څلور کسان ورلو، څلور ونه څه دي؟ مشران کسان دي. رسول صلی الله علیه وسلم طواف کو، ویې درو، وایي موږ درسره خبره کوو. وایي څه خبره کوي؟ وایي هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد. سره دومره سختي جوړه کړې ده، خو ته زموږ د بوتانو نه کله بندګي کوو، موږ به ستا د معبود ته چې یادې د الله ده بندګي به کوو. فنشترک نحن وانت فی الامر، نو موږ به شریکان شو. که چېرته ستا دا کار غوری، یو موږ هم دا غوره کار وکړو. که چېرته زموږ دا غوری، نو تا هم غوره کار وکړو. او ته نه خبره روانه زه صحیح ده، وایي داسې کار به کوو چې یو کال به موږ ستا دې بندګي کوو، یو کال ته زموږ د دې کوو. وایي نه، نو بیا صحیح ده، یو کال به موږ ته زموږ د دې معبودانو بندګي کوو، 2 کال به موږ ستا د دې کوو. خو دې خبره کې لږ څه راوله؟ نرمي. الله آیتونه نازل کړو. قل یا ایها الکافرون
لا اعبد ما تعبدون. خصپای نه تو کې ګورې زه دغه بوتانو بندګي نه کوم کوم چې تاسو بندګي کوئ. دا د مسلمان طریقه ده، دا د مسلمان شان دی. دا نن سبا هم د عباس کوشش کوي او زموږ پکې تجربه ډېره ځکه چې کسان را سره رابطې وکړي او خبر راولي بټ ډېرې خوږې خبرې خو دغه رایي چې لږ مطلب څه دی، یعنې لږ خبرې تاسو پرېږدئ مې بیانوي یو لږ یې موږ پرېږدو، ګزاره به صحیح روانه وي. حق تاسو پټ کو، حق موږ پټ کو. خو دا دی چې عوام چېرته خفه نه شي. عوام به نه خفه کوو، ملک او علاقې والا به نه خفه کوو، نور څه حق ته وخوره څه به زه وخورم که نه. دا هغه خلک دي چې یېرې نشتي، نه دین او مذهب شتي. ځکه چې څوک په خپل دین او مذهب باندې مضبوطي که نه، هغه د چا دپاره خپل دین او خپل مذهب دا نه پرېږدي. الله سبحانه وتعالی موږ به یې دین باندې مضبوط ساتي. یو طریقه دا و د مقابلې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه به معجزې غوښتې. زه که ته پیغمبر یې جو دا غرونه د سرو زرو که که نه، که ته پیغمبر یې داسې وکړه او که ته داسې وکړه داسې وکړه، دا ټول دروغ به وي، نه یې منله. الله څه وایي؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. الله وایي سپوږمۍ څو ټوکړې شوه؟ دوه. دا هم دوی ویلي وی که ته په رښتیا پیغمبر یې دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کړي، دوه ټوکړې یې ټولو لیدلې ده. او تاریخ لیکلی شوی، تاریخ په هند کې د هند زوړ تاریخ رواني په کتابونو کې دا اوس هم لیکلي چې یو وخت کې داسې چل شوی و چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوې وه. هغه هم د تاریخ لیکلی. دوی دا هر څه ولیدو. رسول صلی الله علیه وسلم خیال دی وی سحر مستمر په جادو کې ډېر تکړی وی. سره اشنا جادو دی کو سپوږمۍ دې مو دوه ټوکړې کړه. دا د باطل پرستو طریقه ده. منو دې نه خو تا تنګو را به شي تا ته به څه وایي دا کومه مسله چې ته بیانې دا په رښتیا په صحیح بخاري کې ده. ما پسې یو کس راغی ما ولیدی تا مسله بیانې کړې او ته وایې چې دا په صحیح بخاري ما اوشتي وبې ښه څه ما راشه به قربان زیرې ته ښیم د خپلې مکتبې نه مې لو کتاب راواغېستو او مې ورته کولاو کړه هر څه ما دا صحیح بخاري دا مسله دا داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. بس بیا دا سټ داسې وګرو دا کتاب یې داسې اړو راړو وی دا د پاکستان بخاري هغه دي. موږ چې کوم بخاري پیژنو هغه یو دی، یو د نن نه 1200 کاله مخکې مړلی چې په هغه وخت کې نه پاکستان او نه د افغانستان او نه د بنګلادیش او نه د سریلنکا او نه سعودي عرب په دینو مایده ملکونه خو نه اوس که نوی بخاري پکې چې تاسو جوړ کړی میډ ان پاکستان د هغې نه لازم یم خبر کوم بخاري باندې چې د مسلمانانو اتفاق د هغه دا دی. ما اوس دې څه خیال نه بس صحیح دی زه به هلته بیا پاکستان کې چې ته ورغلم هلته به بخاري ځان له والم ما صحیح دی. تاسو ګورئ هسې هغه بهانه لکه چې دا په رښتیا بخاري کې شتي او شتي راشه ښه مې ده چې وښې بیا بله خبره شروع کړي. ما ته یو کس وویل تا ویلي چې په یو کتاب کې دا خبره ده او دا خبره ده او دا خبره ده شتي په رښتیا به شتي د جمعې ورځ او مازدیګر لمانځنه به کېناستو موږ زموږ په بیټک کې مخکینۍ خبره چې د دې کیسې به 4-5 کاله کېږي وی کتاب راکړه کتاب ما راواغېستو چې وکتو خبره خو مقه ده یاره وایي زه په دې اردو ښه نه پوهېږم پښتو خو در سره نشتي ادب کې د سره پښتو نه او سبحان الله ما سره پښتو کتاب هم پروت ما د پښتو هم شتي راوایم نه اوس نه زه راواله سوچ کې چې اوس لکه کتاب ته ګورو خو دې سوچ کې څه طریقه اوس بله جوړه کړم بیا دغه د پښتو نه چې داسې وکتو ما اوس دې څه خیال دا وایي د علماو خبرې دې موږ په دې نه رسوي نه ما ته خو زه پښتو راکړم چې ته وایې دغه ده که نه یاره په دې موږ نه رسو دا د بزرګانو خبرې دي او ځان کافر کولی نه شو نه ځان ګناهګارولی شو ته داسې کار وکړه چې بس زه لاړم نو ما خو تا ټوپونه وال چې دا که دا دې ثابت کړو زه به دا وکړم او که دا دې وخو زه به دا وکړم او که دا دې وخو زه به خپل نوم بدل کړم او زه به دا هر څه پرېږدم و چې مې ته وخو په 2 ژبو کې نو اوس ته څه بزرګانو خبرې زه پرې نه پوهېږم تا به ما ته په اوله ورځ ویلی وې که دې خبرو کې وایي زما څه کار نشتی او دروغ یې ووایي په خپله مولاګوټی و ځکه چې پټکۍ دومره غټه اچولی چې نهر پیشو ټوپ نشو وهلی
او په دغه ورځ ماته څه وایي وایي دا د بزرګانو خبرې په دې موږ نه پوهېږو هغو ډېرې جوړې خبرې ویې کړي دي نو ما ورته ویل د الله بنده د الله خبرې ډېرې جوړې دي کړي دي بزرګانو وایي د الله نو ما د الله په هغه جوړو خبرو موږ پوهېږو واضح دي چې تفسیر وګورو ترجمه او دا بزرګانو د څه ناشنا جوړې خبرې دي چې هېڅوک پرې نه پوهېږي خیر ترجمه شتي خیر څه شتي نو دا د دوی طریقه ده ته یو څه وایې دوی بل څه وایي رسول صم ته وایي کله ورته وایي د صفا د غر د سرو زرو ښځه زه وایي په دې مدینه کې دغه نشتي په دې مکه کې دغه نشتي ولي او نهرونه جو شته ټکه پکې اوبه باغونه پکې نشتي باغونه پکې جوړ که که نه چینې پکې نشتي چینې پکې راشته ټک الله وایي زه به دا م وکړم خو بیا هم نه مني زه به دا م وکړم الله وایي خو بیا هم نه مني دا یوه طریقه وه بله طریقه یې څه وه د رسول صم سره ماریزې کول یعنی کې به ناستو ورسره را بغې ځان به یې داسې ګرم ګرم کو زه چې د سره ګورو وایي را به د رسول صم ته به یې وایي موږ خبره کوو کوه خبره او دا خو پیغمبر دی وحي ورته کېږي هر چا نه څه هېرېږي چې دی به څه وایي ګورئ دا خو د رسول صم په چې به څنګه قسمه سړی راغی رسول صم ورته خبره کوه او رسول صم په مدینه کې او یو بدو راغی جومات ته چې کله دا بدو جومات ته راننوتو نو د عبدالمطلب هغه زوی کوم ځای کې دی وایي د نیکه نوم وله واغست رسول صلی الله علیه وسلم ګوره دومره عاجز انسان د ملګرو په منځ کې به نه پته به نه لګېده هغه ورته هغه سور سپین چې ناست دی دغه خلک چې ورته راټول دي دغه یې په شور هغه وایي ته او وایي زه یم وایي زه درنه سوال کوم هغه وایي کوه سوال خو دا یې ساته چې مشدد علیک فی السؤال سوالونه زما ډېر سخت رسول صلی ډډه لګولې وه کېناستو نه خو زه سخت سوالونه وکړه خو ویې کوې سوالونه شروع کړو ته چا رالېږلی وی الله او بیا دا مخې ته تفصیل د دین هغه حدیث لنظم خو حاصل دا خبره مې دې لپاره ذکر کړه چې یعنې رسول صلی وسلم پسې به څوک هم راغی سوال کو وی کوه دوی به راغلو د رسول سره به کېږي چې کې به ناستو خطه به وي چې د غټه مناظره به اوس کېږي او غټه بحث مباحثه به کېږي خبره به شروع شوه رسول صلی الله علیه وسلم سوى الله نقل كي سوي ما كان حجتهم الله ني خبر او دليل دوی سي الا ان قالوا ائتوا بآبائنا کته دا وی چې پرشتیا به قیامت یو د هر څه به راځي دا زموږ د پلار نیکه چې کوم مړه شوي دوی د قبرونه راپاسه وکنه دا اوس خبرې دي دا اوس مناظره ده دا اوس مجادله ده ګرم ګرم بر روانې وي دوی راپاسه وځه او خبل چې ګرم ګرم برالو کې به نشو او موږ مناظره کوو موږ خبرې کوو رسول مو ته ووایه ځه دا زموږ د پلار نیکه نه پوهېدو ته به حیران شي چې زه ناست سره پاره م ورته خبرې څه شروع کړه یو طریقه د هغوی دا وه بله طریقه د هغوی دا وه چې عذاب به ورکوو سزاګانې به ورکول انشاءالله د هغې تفصیل په ننني درس کې نه چې کېده او پر روان درس کې کومه چې څنګه سزاګانې دوی ورکړي مسلمانانو له یو طریقه دا وه رسول وسلم یرو په خبرو یو یرول داسې چې سړي باندې ګزار وکړي اسلحه ورښکاره کړي یو یرول په خبرو کې موږ به دې کوو په دې به یرو یو طریقه د هغوی دا وه دې تفصیل انشاءالله ټوله روان دی مخې ته یو طریقه دا وه چې د رسول وسلم سره رابطه پرېښوده هغې تفصیل به مخکې راشي ابو طالب پکې هم دننه و د هغه سره هم پرېښوده پکې یو طریقه د دوی دا وه او د دوی اخرنۍ حربه استعمال کړې و الله سبحانه تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچ کړی دی هغې تفصیل به راځي انشاءالله چې یا د پیغمبر وجنو یا یې تړو او یا یې د دې ملک نه شړو درې کارونه کې یو کول غواړي نه دا د دوی هغه طریقه وه په دې باندې به دوی مقابله کوله د چا د رسول صلی الله علیه وسلم مقابله به کوله دا د دوی طریقه وه د رسول صلی الله علیه وسلم د ودرولو لپاره مشورې ډېرې وشوې خو مشورو څه فایده ونه کړه دوی ته پته ولګېده چې په دې کار نه کېږي نو څه چلې وکړو 25 کسان یې راجمع کړو مشران او هغوی کېنول او دی ورته وویل وی ګوره تاسو مشران یې کار به داسې کوو چې دوی په خبرو باندې نه کېږي په دلایلو دوی سره دي څه خو خپلو خبرو د دلایلو په دلایلو دوی نه پوهېږي په دلایلو دا بس موږ ته وایي تاسو په قرآن او حدیث نه پوهېږئ په حدیث تاسو پوهېږئ چې په حدیث باندې اهل حدیث نه پوهېږي نو به هېڅوک نه پوهېږي
زموږ کار الحمدلله قرآن او حدیث سره دوی به څه وایي ته په دلایلو نه پوهېږي خلک اوس څه وکړو وایي کوو به دا چې اوس به یې تنګوو دوی له به تکلیفونه ورکوو په دې طریقه باندې به راوړو بس د هغوی اتفاق وکړو صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تنګوو د هغه ملګري به تنګوو قسمه قسم عذابونه او تکلیفونه دا به دوی ته در رسوو دا ګورې ښه مضبوطه فیصله دوی وکړه ښه د عام مسلمانان چې کم دي په هغو کې زیات څه دي کمزوري دي نو د دوی تنګول د هغوی ته هېڅ هم نه ښکاري خو مسله صرف دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه تنګوو دته به څنګه تکلیف ورسوو ځکه چې رسول صلی الله سبحانه وتعالی یو شخصیت ورکړی و دروند انسان دشمن به ډېر ګرم و خو چې کله به چې ورغی د مخ ته به ولوکتو بیا به غلی شو الله سبحانه وتعالی د هغه په دې مخ کې داسې اثرات اچول بل دا چې شاته به څوک ولاړ دی ابو طالب ولاړ او ابو طالب چې دی دا د مکې په مشرانو کې دی نو څنګه به دې تنګوسي چل به کوو د دې لپاره دوی ډېرې مشورې وکړې او ډېر صبر یې وکړو چې له اوس یې نه تنګو اوس یې نه تنګو اخره کې به یې شروع وکړه او رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کوم تکلیفونه دوی رسولي دي هغه تاریخي تکلیفونه دي او مسلمانانو ته چې کوم رسولي او په دې ټولو کې غټ دشمن په اوله کې هغه څوک دی هغه ابو لهب دی ابو لهب د اولې ورځې نه شروع کړې وه کوم چې کې تاسو ته دي چې اولې ورځې نه شروع کړې وه څه قصه شته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غر باندې اعلان وکړو دوی ته په حق ورځ ویلو وایي تبعید دي ستا دپاره وایي دغه شان چې کله پته ولګېد هغه ته چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ خبرې کوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم دوه لونه دا د ابو لهب په دوو زامنو واده وي عتبه او عتیبه چې څنګه ورته پته ولګېده چې دا سړی دا خبرې کوي نو خپلو بچو ته یې وویل دا دواړه لوڼه وله طلاقې کوي چې د هغې یوې نوم رقیه ده او بله ام کلثوم او دا دواړه په چا واده شوي دي بیا دواړه په عثمان بن عفان رضی الله عنه واده شوي ګورئ دا به راځي منځ کې لازم یعنې دا یو پلار دی تاسو سوچ وکړئ چې د رسول صلی په زړه باندې به څه تېرې شوي چې دوه لوڼه د هغه کور ته رالي واپس خو د هغې لپاره خو حق نه دی پرېښودی که ما او تاسو سره څوک رشته پرېږدي نو ما او تاسو څوک یو که څوک راسره رشته پرېږدي حق به پرېږدو دوه لوڼه د رسول صلی الله هغه ته به کور باندې کېناستې د دې حق ویلو د لاسه د دې دین د لاسه خو رسول صلی د خپلو خبرو نه شاته شوی دی یو طریقه د هغوی دا و د رسول صلی د تنګولو چې د حج په موسم کې به په هغه پسې شاته ګرځېدو دا لیونی دی دا داسې دا دا مې یو طریقه د تنګولو او سب یعنی دومره انسان په دې سره تنګېږي چې دا زړه ټک کوي چې ته روان یې دعوت کوي شاید درپسې بل در روان دی وایي دی لیونی دی دغه شان یو طریقه د هغوی دا وه رسول صلی به تنګو په دې چې کله د رسول صلی د دویم زوی مړ شو اولنی زوی د رسول کوم یو دی قاسم دویم زوی عبدالله دریم په مدینه کې شوی دی ابراهیم نو کله چې دویم زوی مړ شو نو ابو لهب رامنډې کړې او رسول صلی ته وی نسب مسب ته ختم شوی دی وی تا پسې شاته هېڅ تذکیره نه پاتې کېږي تا به څوک د سره یادوي هم نه ځکه چې د انسان چې کله تذکیره پاتې شي په دنیا کې نو دی د زامنو د لاسه یاد ساتلی کېږي ځکه چې لوڼو نه مخکې نسب نه ځي او د هلکانو نه نسب مخکې ځي الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو ان شانئک هو الابتر ستا دشمن چې دی بې خیره دی تذکیره به نه کېږي ستا خو به کېږي زامن یې نه دي پاتې شوي ډېر عمر ته خو تذکیره څنګه ناشنا کېږي دنیا په هر ګوټ کې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم موجود دی د هغه تذکیره موجوده د ابوجهل او د ابولهب تذکیره څوک کوي هغه چې لس زامن پنځلس زامن هغه خلکو تذکیره سره څوک کوي نه او هغه سړی چې یتیم و او الله سبحانه وتعالی وساتو او بې زامن ټول په وړوکوالي کې مړه شوي دي الله د هغه څنګه تذکیره وساتله دا تذکیره دا د انسان هله ساتلی کېږي چې د انسان کې دینداري په دې کې خیر دا یو عالم خبره کوله ناشنا رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي مړي پسې د مړي عمل ختم شي خو درې خبرې پسې رسي یوه
صدقه جاریه بچی صالحین او عمل دغه علم کړه خلکو ته خوله یو پکې دی او ولد صالح يدعو له نیک عمل بچي چې د مور بل لپاره دعاګانې غواړي یو عالم وایي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا معروف امام تاسو ټول پیژنئ د واده نو کړي او دا ډېر وجه هغه خپل بیان کړي ما څه دومره ټیم نشي زه واده وکړم کله په علم کې کله په جهاد کې کله په جیلونو کې وفات شوی په جیلونو کې دا سره ټیم نو اوس د شاته چې دغه نه پرېښودی هلک زوی لور علما وایي دغه شاته یو نیک عمل امت پرېښودی دغه دپاره دعاګانې غواړي دې ته وایي علما شاته بچی نه دی پرېښودی دغه دپاره دعا غواړي خو شاته یو امت پرېښودی هغه دپاره دعا غواړي نو تذکره چې د انسان یاد ساتل کېږي د څه د لاسه د علم او د دیندارۍ د لاسه په دې باندې به د خپل درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کې هم د دې ځینې شروع کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه تنګو او بیا به واقعه د ابو لهب د ښځې بیانو چې د هغې نوم ام جمیل و هغې به رسول صلی الله علیه وسلم ته څنګه تکلیفونه رسول او څنګه به رسول صلی الله علیه وسلم تنګو ان شاء الله دا مسلې به پر روان درس کې بیانو دغه شان صحابه کرامو ته چې کوم تکلیفونه ملو شوي دي قسمه قسم سختي او عذابونه هغو له ورکړي دي هغه به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين